کوچلاغ کې د طالبانو منځ کې چاودنې د ملا هیبت الله ورور وژلی. ډیورنډ له پر ذکر شي اخوا د کوچلاغ وزیرآباد کې د افغان طالبانو پر یوه مدرسه ځانمرګي برید کې د ملا هیبت الله ورور او اتو نور طالب مشرانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي دي. رسنیو ته رسېدلي معلومات ښیي چې په وزیر آباد کلي کې د طالبانو یوه مدرسه او جومات کې دا پیښه د ځانمرګي برید له کبله شوې ده چې په ترڅ کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ورور او ګڼ طالب چارواکي وژل شوي دي. د هغه مدرسه او جومات دی چې په خپله ملا هیبت الله پکې ډیره موده امامت او د تدریس چارې مخته وړلې، مګر د طالبانو مشرۍ ته له رسېدو وروسته له دغه ځای څخه په خپله تم شو او اوس یې متحدانو غونډې او چارې تنظیمولې. پاکستاني رسنیو تر دې دمه پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان د وژل کېدو او 1 درجن څخه د زیاتو نورو ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د کوټې د پولیسو مشر که څه هم وایي پیښه د ځانمرګي برید له کبله نه بلکې تر منبر لاندې د ځای پر ځای شوي ریموټ کنټرول مین له کبله شوې ده، خو تاییدوي چې سیمې ته د دوی پر ځای پاکستاني پوځیان ورسېدلي دي. نوموړی وایي د طالبانو په دغه جومات کې له چاودنې وروسته چې شاوخوا 200 کسان د جمعې لمانځه ته پکې راټول شوي وو چې اوس پولیس او عام خلک نه ورپرېښودل کېږي بلکې پوځ سیمې ته رسېدلی او ټپیان یې پوځي روغتون ته رسول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د مذاکراتو په تړاو د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو راپورونه زیات شوي او له څه مودې راهیسې نه یوازې هرات کې 50 طالبان خپلمنځي جګړو کې وژل شوي بلکې راپورونه وایي دغو اختلافاتو د طالبانو د دفاع وزیر ژوند هم واخیست. داسې هم ویل کېږي چې د امریکا، پاکستان او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو کامیابولو لپاره پر دې هوکړه شوې چې د سولې مخالف طالب مشران او د اختلافاتو راپورته کوونکي له منځه یوړل شي. شنونکي په دغه برید کې نیغ په نیغه د پاکستان لاس بولي.